نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. حمیدې وای حمیدې چیرته یې؟ وی شکیبا ته یې؟ دا دی دلته په کوټه کې یم. کوټه کې څه کوې؟ ته یو ځل دلته راشه چې زه دې وګورم. سمه ده، دا دی درغلم. ستړې مه شې شکیبا، سترګې مې روښانه چې ته نن موږ کره راغلې. راځه که نه، ولې د دروازې خوله کې ولاړې؟ راځه چې کوټې ته لاړې شو. نه خیر ویسې حمیدې، همدلته صحیح ده. زه راغلم، ما وایي یو ځل تا وګورم چې ډېره درپسې خفه شوې یم. ښه خیر یوسې، زړه په زړه آینه ده، زما هم ډېره یادېدې. شکر چې ته راغلې او ومې لیدې. ژوندی اوسې ګرانې، ما وایي همدا نن دې وګورم چې بیا زه د پوهنتون لپاره ولایت ته ځم. ښه په خیر لاړه شې. شکیبا ته ډېره بختوره یې چې پوهنتون ته ځې او کولی شي خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړې. ما خو نه شو کولی چې پوهنتون ووایم. خو تا به دومره زر کوژده نه کوله حمیدې. ګوندې سرور لالا دې راضي شوی وای او تا ته یې اجازه درکړې وه چې پوهنتون ته لاړه شي. نه، سرور لالا مې هېڅکله ماته اجازه نه راکوله. د همدې لپاره مې له قمبرګل سره کوژده وکړه، ځکه چې هغه له ما سره وعده کړې چې له واده نه وروسته به مې پوهنتون ته پرېږدي. یاره حمیدې، زه فکر نه کوم چې ته وروسته له واده نه دا کار وشي کړی. ولې نشم کولی؟ ځکه چې وروسته له واده دې د کور کارونه ډېرېږي، نو ته څنګه کولی شې چې هم د کور کار وکړې او هم پوهنتون ووایې؟ شکیبا دا خبرې مه کوه چې زړه مې لویږي. که قمبرګل اجازه راکړي او هغه راضي وي، بیا هېڅ کار مشکل نه دی، هر کار کولی شم. زه خدای دې وکړي چې همداسې وشي. بس دعا راته کوه چې ارمان مې نیمګړی پاتې نه شي. خدای مه کړه که له واده وروسته هم پوهنتون ته لاړه نه شم، له ډېره خفګانه به لیونی شم.